السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محترم ورور پوښتنه کړې وه چې که په یو مسجد کې هغه امام یا حافظ په تراویح کې قرآن عظیم شان شریف غلط وایي، ډېر غلط یې وایي، یعنې په یوه رکعت کې څو غلطیانې کوي، داسې غلطیانې چې لمونځ په فاسدېږي. او دی وایي زه په پوهېږم، خو نور خلک یې نه راسره مني. نو دی وایي زما دپاره بل مسجد ته تګ شرعاً خو به کوم ممانعت نه لري. محترمه فقهای کرام لیکي، وایي که چیرې په یو مسجد کې د محلې مسجد کې د قرآن شریف ختم نه کېدی یا قرآن عظیم شان شریف سم نه ویل کېدی، غلط ویل کېدی، نو بیا کولی شي چې دغه سړی چې دی په غلطۍ و په هغه نواقصو باندې پوهېږي، کولی شي چې بل مسجد ته ولاړ شي، یعنې بل داسې ځای ته ولاړ شي چې هلته یا قرآن عظیم شان شریف سم ویل کېږي یا د قرآن عظیم شان شریف ختم کېږي، نو دی هلته ولاړ شي. نو دا شرعاً جواز ورته لري. حلبي کبیر فصل فی النوافل صفحه 400 او دغه رقم علمګیریه فصل فی التراویح جلد اول صفحه 114. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.